یو ډېر افسوسناک خبر چې د قیامت علامې دي. یو کس خپلې خور سره واده کړی دی. دا ویډیو پوره تفصیل تاسو سره شریکوم چې دغه خور یې څه وایي، دغه ورور یې څه وایي. د دوی خبرې هم در سره شریکوم. موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شئ. قدرمنو، دا خبر موږ ته یو چا راولېږو چې یو خور او ورور په خپل منځ کې واده کړی دی او دا سکه خور او ورور دي. ویل کېږي چې دوی د خپل مور پلار نه پټ واده کړی و. یو ملا یې راغوښتی دی، هغه باندې نکاح تړلې ده. کله چې د دوی نه پوښتنه کېږي چې تاسو ته دا نکاح چا تړلې، نو دوی وایي چې دا په کراچۍ کې یو ملا او هغه موږ ته نکاح تړلې. څومره د افسوس خبره ده چې د پیسو دپاره نن سبا خلک خپل مذهب هم خرڅوي او د خور او ورور په خپل منځ کې نکاح کوي. دوی وایي چې زموږ یو بل خوښ وو، خو کله چې اوس په دوی دباو راغلی نو وایي چې موږ غلط کار کړی. که دوی ته د اول نه دا کار غلط ښکارېده نو پکار دی چې دوی واده نه کولو. خو دا د جاهلیت حد دی، ځکه چې خپلې خور سره څنګه واده کېږي او څنګه یو انسان خپلې خور سره واده کولی شي. سخته سزا ورته ورکول پکار دي چې په دې ملک کې نور خلک د دوی نه عبرت واخلي او بیا څوک یعنې یو سړی خپلې خور ته او یا یو خور خپل ورور ته په داسې غلط نظر باندې ونه ګوري. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.